د فن فکر او فنکار درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده ښه اوسئ. نن له ښاغلي استاد سره د بغلان ولایت پلخمري ښار شمرق سیمې ته راغلي یاستو. دغه سیمه لرغونې سیمه ده. دلته ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کاله پخوا د کوشاني دورې هغه لرغوني آثار شته دي. نو له هغه ځینې مې لیدنه وکړه نږدې نه. دلته یو آس دی، ورسره د انسانانو هغه مجسمې دي. ښکاري داسې چې دلته یو څه شته او دلته پاچاهي تېره شوې ده. په هر حال وطن ښکلی دی او سږکال یې ښکلا ځکه زیاته ده چې پر وخت ورښت شوی دی. غرونه، رغونه، دښتې ټولې شنې دي او لا هم بوټي را زرغونېږي. الله دې همداسې آباد لري. یو څه چې زه غواړم ووایم، وطن خو هسې هم سږني به ورښتونو ښکلی کړی دی، ورسره دغه لرغونې سیمې ښکلا لا پسې زیاته کړې ده. که سیمې ته سړی لاړ شي، هلته یو خو د موسم ښکلا استاذ او تر څنګ یې چې بیا دغسې لرغونې سیمې لکه نن څه مو لیدنه وکړله، رښتیا هم سړي د وطن سره مینه لا زیاته شي. نو ما ته د وطن د مینې یو شعر هم را په زړه څه که اجازه وي. ما به ښخ چېرته پر لوړه د وطن کړئ، ګران بیرغ به د هېواد راته کفن کړئ. ارمانونه به مې تاو کړئ په کفن کې او بیا به کوز تورو تیارو ته زما بدن کړئ. مخه ښه چې مې دوستان خپل او خپلوان کړي، مخه ښه چې مې دوستان خپل او خپلوان کړي، بیا انبار به سپېرې خاورې زما پر تن کړئ. او که له سترګو مو په ځمکه اوښکې توی شوې استاذ، که له سترګو مو پر ځمکه اوښکې توی شوې، هغه څاڅکې به له راز سره دفن کړئ. نو له استاذ نه مې یو څه اورو. ښکلې سیمې ته راغلی، مهرباني استاذ تا څه ولیدل، څه خوند یې واخیست؟ ډېره مننه راز صاحب، تا ډېره ښه مقدمه کېښوده. زه به یوازې دومره ووایم چې په افغانستان کې اکثره پخواني یا لرغوني شاهان، بیا په ځانګړي ډول کوشانیان ډېر هنرمند خلک وو. دوی په خپلو کارونو، ودانیو، کړنو، تاریخي اثارو کې د ظرافتونو ته ډېر پام کړی و. کنې دغسې یو غر چې موږ په یوازې ځان نشو ورته راختلی، دلته د دغه مجسمو پنځول او بیا دومره هنرمند توغل چې اوس هم سړی ورته حیرانېږي، دا د خلاقیت لوړې بېلګې دي چې د پخوا نه را موجودې دي. بیا دغه د شمال ختیځې سیمې دا تقریبا د سرخ کوتل نه رانیولې په ګڼو برخو کې دغسې یادګارونه او نښې لري چې دا خلک پخوا هم هنرمندانو د هنر سره آشنا و، قدر یې کړ د پوهانو. نو په دې اساس باندې دا خپله شاهدي ورکوي د دوی نښې د دوی په کړنو باندې. دا چې راز صاحب غزل درته شعر درته ولوست، نو زه به هم یو شعر درته ووایم. نو زه ډېر خوشحاله یم چې په دغسې یو ځای کې یم، بیا د راز صاحب سره یم او دومره لوړو تپو ته راختلي یو. په آخر کې یو شعر د فن فکر او فنکار مینوالو ته زه هم ډالۍ کوم. یو تازه غزل دی، وایي تصویر یې په سرو سترګو او لیمو کې ګرځوم، تصویر یې په سرو سترګو او لیمو کې ګرځوم، اوبه وختونه په لمبو کې ګرځوم. د یار د وصل خوبه کوم تعبیر لري که نه، د یار د وصل خوبه کوم تعبیر لري که نه، تر څو به د لویرې په تیارو کې ګرځوم. او سلام را ځنې مه غواړه په سترګو کې مې ګوره، سلام را ځنې مه غواړه په سترګو کې مې ګوره، زخمي لاسونه اوس هم زولنو کې ګرځوم. زه اوس هم د ماښام د ورکو لارو مسافر یم، ډیوې د ارمانونو هدیرو کې ګرځوم. تنه یې د ښکلا او نوښت کور را ځنې ورک دی، تنه یې د ښکلا او نوښت کور را ځنې ورک دی. یو خیال د خپل غزل ټولو مصرو کې ګرځوم. او یوه ورځ هم راونوتې د ښار تر څلور لارې، یوه ورځ هم راونوتې د ښار تر څلور لارې، خپل سیوری چې په ماتو آینو کې ګرځوم. او د درد له ټولګي ورکې ټولګیوالې چیرته لاړې، د درد له ټولګي ورکې ټولګیوالې چیرته لاړې، د لاس نښې د بندو کتابو کې ګرځوم، او د لاس نښې د بندو کتابو کې ګرځوم. ډېره مننه راسه. ډېر ښکلی استاد، کور ودان.